बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. Patira video ki the 4000 essential word. Unit 6 puri mang kadiu. Nan pati video ki among the 4000 essential word unit 7 or unit 8 go. और दक करेंगी स्टेप बाय स्टेप रवानी दा टोल मुकम्मल कोर द 4000 essential word बा तास्ता दरको वक्तों की वो चलता सो दमा पदी वीडियो बाय ने पोए तासु पक्कम तरीका 4000 essential word टीच को न मेरा बानियों को माते हो कमेंट को और दवा जख पर तरीका टीचिंग बदले कम और तास्ता पहागा जब के पहागा तरीका बाय तास्ता दरा 4000 essential word दा फुल टीचिंग दर कम चिपागी माय तासु टीर पासाना माने पोए गई तमाम यकीन दे इंशाल्लाह चे 4000 essential word o sa poichi mung sunu video gane o play store alfazam tas to hodle 4000 essential word की पाई में बता सो बिल्कुल पेशी भी है उस पदी video की मung the को unit 7 और unit 8 no po unit 7 की चे मात्र कम लुम बे लफ्ज है आदे allow the allow मानदा इजाजत वर्कवल चाहता इजाजत वर्कवल like for example my father does not allow me to go there. زما پلار ما ته هلته د تلو اجازت نه راکوي ما سره سنټنس دی چې مای فادر زما پلار چې کوم دی ډز ناټ الاو او دلته الاو معنی څه شوه ما ته اجازت نه راکوي ما ته ټو ګو چې لاړ شم دیر هلته کې زما پلار ما ته هلته تلو اجازت نه راکوي مای فادر ډز ناټ الاو می ټو ګو دیر اناونس د اناونس معنی اعلان کول Our teacher announced his retirement today. نن زموږ استاد د ریټایرمنټ کېدو اعلان وکړو د خپل ډیوټۍ نه ویل چې زه به ریټایر کېږم our teacher زموږ ټیچر چې کوم announced اعلان یې وکړو his retirement today چې نن به زه د دې جاب نه چې کوم دی به ریټایر کېږم ختمېږم به ترې beside د beside ماده په خوا کې یو څیز بل څیز سره نږدې په خوا کې I sat beside my friend زه ملګرو سره خوا کې کېناستم I sat زه کېناستم beside په خوا کې my friend د خپلو ملګرو سره claim د claim ماده دعوه کول د یو څیز دعوه کول for example the Russian claim that Mullah Nasruddin was born in Russia روس دا دعوه کوي چې مولا نصرالدین چې کوم دی دا په روس کې پیدا شوی رشین دا کلیم دعوه ده که نه لکه تاسو نصرالدین باره کې ویلي چې مختلف قسم ملکونو د هغه د پیدایش په باره کې دعوې کوي څوک وایي چې دا زموږ په ملک کې پیدا شوی څوک وایي چې دا زموږ دی او څوک وایي چې دا زموږ دی خو لکه کلیرلی زیاته پته نه لګي دلته هو دغه لکه بیل ټاپک دی هلته موږ د کلیم جمله جوړوو د کلیم ما دعوه کول نو ما سره سنټنس دی چې د رشین کلیم that Mullah Nasruddin was born in Russia. روس دا دعوه کوي چې مولا نصرالدین چې کوم دی دا په روس کې پیدا شوی کنډیشن وایي حالت ته یو څیز په ښه حالت کې دی یا په خرابو حالاتو کې دی فار ایگزامپل د موبایل از ان بیډ کنډیشن موبایل چې کوم دی دا په خراب حالت کې دی رب دی د موبایل از ان ا بیډ کنډیشن کنټریبیوټ د کنټریبیوټ معنی مرسته کول چا سره په یو کار کې مرسته کول لکه فار ایگزامپل ته ماته دا خبره کوې چې موږ د نوي جومات د جوړېدو دپاره چانده راغونډه کړه یا پیسې راغونډې کړې نو دا تا څه وکړل دا تا د جومات جوړېدو کې یو مرسته وکړه که نه نو ته به انګلیش کې څنګه وې we decided to contribute money to the new masjid موږ فیصله وکړه چې د نوي مسجد دپاره پیسې راغونډې کړو دا څه وکړه تا کنټریبیوشن وکړو تا نوي جومات جوړېدو کې څه وکړه مرسته وکړه نو څه وایي کنټریبیوټ مرسته کول ډیفرنس د ډیفرنس معنی دا فرق لکه فار ایگزامپل زه تاته ووایم چې په دې موبایل کې او په دې موبایل کې څه فرق دی دا څه شي دا ډیفرنس شو دا څه شو دا تا نه ما د فرق تپوس وکړو چې یاره په دې موبایل کې او په دې موبایل کې څه فرق دی لکه فار ایگزامپل what is the difference between cell and tissue د سیل او د ټیشو په منځ کې څه فرق دی خلیه څه ته وایي او ټیشو ته څه ته وایي what is the difference between cell and tissue ساینس ټاپکونه دي که نه چې سیل څه ته وایي او ټیشو څه ته وایي ایکسپرټ د ایکسپرټ معنی دا ماهر په یو کار کې ماهر لکه فار ایگزامپل
he is an expert biologist. هغه چې کوم دی یو expert biologist دی. بل example, Mr. Ataur Rahman is an expert biologist. Mr. Ataur Rahman چې کوم دی هغه یو expert یو ماهر biologist دی. famous, د famous ماده مشهور. I want to be famous. زه غواړم چې زه مشهور شم. famous مشهور. force, د force ماده چا باندې زور راوړل، څوک مجبورول، یو څوک په یو کار باندې مجبورول. for example, they don't force anyone. هغه څوک مجبوره کوي نه، هغه څوک په یو کار کولو چا باندې په یو کار کولو باندې زور نه راوړي. they don't force anyone. هغه څوک هم مجبوروي نه. harm, د harm ماده نقصان یا نقصان ده. for example, these medicine harm by my kidney. دا دوی چې کوم ده دا زما ګردې ته ضرر ورسولی شي، دا زما د ګردې لپاره نقصان ده ده. these medicine harm my kidney. دا میډیسن چې کوم دي دا زما ګردې ته نقصان ورسوي. لې، د لې ماده اچول سملاستل. لکه for example, lay the baby down. ماشوم لاندې سملوه. ماشوم لاندې په فرش باندې سملوه. lay the baby down on floor یا lay the baby down. ماشوم لاندې سملوه. peace, د peace معنی ده امن. we want peace. مونږ امن غواړو. we want peace. prince, د prince معنی ده شهزاده. what is the difference between prince and princess? په شهزاده او په شهزادګۍ کې څه فرق دی؟ پرنس وایي شهزاده ته او پرنسس وایي څه ته وایي؟ شهزادګۍ. پرنس شهزاده او پرنسس شهزادګۍ. پروټیکټ، د پروټیکټ ماده حفاظت کول، یو څیز حفاظت کول، محفوظول. may Allah protect you from evil eye. الله دې د بد نظر حفاظت وکړه. may Allah protect you from evil eye. لکه مطلب الله دې تا د بدو سترګو وساتي، الله دې تا د بد نظره وساتي. evil eye بد نظر، د نظره کېدل. sense، د sense ماده حس کول. I could sense that she was watching me. زه پوهېدم چې هغه ما ته کتل. I could sense، ما وایي دا حس کوو، ما وایي زه په دې پوهېدم that she was watching me چې هغې ما ته کتل. sudden، د sudden معنی ده یو دم اچانک، یو کار اچانک کېدل. I felt sudden pain in my head. زما په سر کې یو دم درد شو. I felt sudden pain in my head. د pain معنی ده درد. sudden اچانک. felt محسوسول، وایي زما په سر کې اچانک یو درد شو، یو درد پرې راغلی. therefore، د therefore معنی ده په دې وجه. he get happened so easily. therefore I don't like him. هغه ډېر زر خفه کېږي نو په دې وجه زما نه دی خوښ. he get happened. happen معنی ده خفه کېدل. یو دم لکه سړی تاسو نه خفه شي که نه، تاسو بیا څه کوئ؟ هغه سره تعلق نه ساتئ که نه. نو he gets happened so easily. therefore I don't like him. هغه ډېر زر خفه کېږي نو په دې وجه هغه زما نه دی خوښ. unit number 8 accept. د accept ماده قبلول، قبول، د یو څیز قبلول. for example, I did not accept their order. ما د هغوی آرډر قبول نه کړو. هغوی چې ما ته کوم آرډر را لېږلی و هغه ما accept نه کړو، ما قبول نه کړو، واپس مې کړو ورته. arrange. arrange معنی ده ترتیبول، یو څیز په ترتیب کې کول. for example, arrange the chair on hall. په حال کې کرسۍ په ترتیب کې کا. arrange the chairs on
एग्जामिनेशन हॉल په امتحاني حال کې یا په حال کې د کورسۍ په ترتیب کې کا. اټینډ د اټینډ ماده حاضرېدل. I am not sure if I will attend that wedding ceremony. زما هیڅ پته نه لګي چې زه به هغې واده ته لاړ شم او که نه. I am not sure if I will attend that wedding ceremony. وایي زه په دې خبره زما لکه هیڅ پته نه لګي کیدای شي لاړ شم واده له او کیدای شي لاړ نه م شم. بیلنس د بیلنس ماده توازن. We saw a goat in mountain balance himself on a stone. مونږ یوه چیلۍ په غر کې ولیدله چې خپل ځان یې بیلنس کوو په توازن کې راوستو یو کاڼي باندې. تاسو به لیدلي وي که نه چې په دې کوم غرونو علاقو کې دا چیلۍ وي هغه په یو کاڼي په یو ګټ باندې ولاړ او خپل ځان څه کوي بیلنس کوي نه غورځېږي ترې. نو بیلنس وي سا ا ګوټ مونږ یو چیلۍ ولیدله ان ماونټین په غرونو کې بیلنس اټسیلف چې خپل ځان یې بیلنس کو آن سټون یو کاڼي د پاسه. انکرج ماده حوصله ورکول. چاته حوصله ورکول. You should encourage him. تاله پکار دي چې ته هغه ته حوصله ورکړه. You should encourage him. ته باید هغې ته حوصله ورکړه. فیمیلیر د فیمیلیر ماده آشنا بلد. We are not familiar with each other. مونږ د یو بل سره بلد نه یو. مطلب زمونږ د یو بل سره دونه وخت نه دی شوی نو مونږ د یو بل سره اشنا نه یو. We are not familiar with each other. ګره ماده راښکل یو څیز راښکل یو څیز ته لاس ورچول. Why did you grab the mango from the tree? تا ولې د بوټي نه راښکلو. Why did you grab 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 راښکل لاس ورچول. وایي تا ولې د بوټي نه راښکلو. هینګ د هینګ ماده ځوړندول اویزان کول. I wanna hang my picture on the first wall. زه غواړم چې زه خپل تصویر په مخامخ دیوال راځوړند کړم. هیوج د هیوج معنی ده ډېر غټ. There is a huge elephant in zoo. په چړیاګر کې یو لوی هاتي دی. هیوج معنی څه ده غټ. هګ د هګ معنی ده غاړه ورکول. My uncle hugged me for getting first position. په اول پوزیشن اخیستلو باندې زما تره ماته غاړه راکړه. My uncle hugged me for getting ماده حاصلول په اول پوزیشن اخیستلو یا په اول پوزیشن حاصلولو. first position زما تره ماته په اول پوزیشن اخیستلو باندې غاړه راکړه. necessary د necessary ماده ضروري. It is necessary to have passport. یو پاسپورت لرل ډیر ضروری دی. تا پکار تا سره یو پاسپورت خامخا وي. پیټرن د پیټرن معنی ده نقشه خاکه. For example, don't draw the incorrect pattern to my phone. زما موبایل له غلط پیټرن مه ورکوه. غلط کوډ مه ورکوه ګینې بیا به دې ټوله ډیټا لاړه شي. غلط کوډ زما موبایل له مه ورکوه. Don't draw the incorrect pattern to my phone. Propose د propose ماده تجویز. یو چاته تجویز ورکول او د دې بله معنی هم کیدلی شي چاته د واده ویل چاته د واده لپاره خبره کول. لکه فار ایگزامپل a marriage proposal د واده رشته. a marriage proposal د واده رشته. بل ایگزامپل he proposed a girl هغه یوې جینۍ ته د واده وویل. purpose د purpose معنی ده مقصد. what is your purpose ستا څه مقصد دی. ستا څه مقصد دی. what is your purpose. release د release معنی ده خوشي کول پرېښوستل. I release the birds from the cage.
ما د پرنجې نه ټولې مرغۍ څه کړې دا مې خوشې کړې. I release the birds. ما څونه پرندې چې په دغه کې وي په پنجره کې امارڅو څه کړې from the cage د پنجرې نه مې خوشې کړې. required د required معنی ده غوښتونکي ضروري. having a university degree is required for this job. د دې جاب د حاصلولو لپاره د دې جاب کې د انټري کولو لپاره تاسو د دې یونیورسټۍ ډیګري ضروري ده غوښتونکې ده. د دې جاب دپاره تاله دا پکار دی چې تاسو د دې یونیورسټۍ ډیګري وي. سنګل د سنګل معنی ده یو ځان له واحد. I'm not married. I'm single. ما واده نه دی کړی زه ځان له یم. I'm not married. ما واده نه دی کړی. I'm single. success د success معنی ده کامیابي بریالی. every person wants success. هر څوک دا غواړي چې د کامیاب شم. هر څوک کامیابي غواړي. theory د theory معنی ده نظریه. له یو څیز باره کې یو نظریه ساتل. ها for example do you know about any of atomic theory. آیا تا ته د اټامیک تیوري د یو نظریې په اړه کې معلومات شته چې د اټم باره کې کومې تیوریانې پیش شوې وي او څنګه وي. do you know about any of atomic theory. تا د اټامیک تیورۍ په باره کې څه معلومات شته چې د اټم باره کې کومې تیوریانې پیش شوې وي. بوهر ماډل درته یاد دی. رادرفورډ ماډل درته یاد دی. جوهن ماډل درته یاد دی. کوم یو اټامیک تیورۍ باره کې تا ته کوم یو ماډل یاد دی کومه تیوري درته یاده ده. Do you know about any of atomic theory. unit number 9. په unit number 9 کې به اوس موږ وایو لومړی ټکی چې موږ سره کم دی